اشرف غني هغه شخص ده چې هیواد ته یې داسې کارونه وکړل چې بل هیڅ چا نه دي کړي او داسې کارونه په پام کې لري چې بل هیڅوک یې په ذهن کې هم نه لري. خو غني له داسې ستونزو او کړاوونو سره لاس په ګریوان ده چې بل هیڅوک هم نه ده. اشرف غني غواړي چې افغانستان غني وګوري، بل هیڅ چا ته لاسونه نیسي، له محتاجۍ خلاص کړي. خو یوې لویې ستونزې سره مخ ده چې هغه د چیلک انداز ستونزه ده. غني مخه یې نیولې ده، په هر ځای کې له ده لپاره یو خنډ ده. ملګرو تاسو یو کار راته وښیئ چې ډبل عبدالله کړی وي، یو کار یې راوښیئ. ملګرو غني لکه څنګه چې په اقتصاد کې ماسټري او دکترا لري نو ډیر علمي مخکې روان ده. غواړي چې اقتصاد لا پیاوړی کړي او خصوصا غواړي چې اوبه کنټرول کړي او هیواد ته یې ګټه ورسیږي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. ملګرو غني څه غواړي؟ راځئ چې راپور ووینو. د هیواد په بیلابیلو 14 ولایتونو کې د 220 میلیونه افغانۍ په لګښت د اوبو 58 کوچني بندونه جوړیږي او د هرات په انجیل کې د سیند غاړو پر استحکامي دیوالونو هم 9 میلیونه افغانۍ لګول کیږي. د معلوماتو تر مخه دغه پروژو تړونونه په کابل کې د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست وزیر محمد ګل خلمي او خصوصي شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ پرون لاسلیک شول. د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وزیر محمد ګل خلمي د دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال ویل چې دا بندونه د اوبو د مهارولو، د سیلابونو د مخنیوي او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په موخه جوړیږي. هغه همدا راز په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې له دغه کوچنیو بندونو 10 یې په کاپیسا کې جوړیږي، وی بیا په بدخشان او شپږ په غور او پروان کې جوړیږي. په پروان او میدان وردګو کې بیا 15 په بلخ او بامیانو کې با څلور جوړیږي. همدا راز په پکتیا، نورستان، سمنګان او لغمان کې به 3 او په تخار او خوست ولایتونو کې به بیا 2 د اوبو دغه کوچني بندونه جوړ شي. محمد ګل خلمي وایي چې دغه بندونو په جوړېدو سره به په یادو ولایتونو کې شاوخوا 10,000 هکټاره ځمکه خړوبه شي او دغه بندونه د 220 میلیونه افغانیو پر لګښت جوړیږي. د یو غني افغانستان په هیله درنو لیدونکو له تاسو څخه مننه چې له موږ سره وئ.